بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږه ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ شروع کړیو. دا زمونږه د دې سیریز د دې ډایرکټ انډایرکټ کم لیسنز چې دي د پدې کې دا پارت 2 دی. کچا تر اوسه پورې پارت 1 نه کتلې نو هغه مهرباني وکړئ اول پارت 1 وګورئ، ځکه چې پای کې مونږ د دې د انټروډکشن په باره کې چې ډایرکټ سپیچ ته ویل کېږي او انډایرکټ سپیچ ته ویل کېږي د دې په باره کې مونږ الریډي خبرې کړې دي. تاسو مهرباني وکړئ چې پهله که چا نه د هغه ویډیو کتلی نو پهله هغه وګورئ، بیا دا سیکنډ پارټ وګورئ. صحیح ده، ځکه چې په دې کې به زه د هغه انټروډکشن کې چې مونږ کومې خبرې کړې دي د هغې په باره کې به زه بالکل ذکر نه کوم، ځکه چې مونږ به مخکې تلل غواړو. صحیح ده. تاسو ته ما په تیر لیسن کې یو مثال درکړی و. Ali said I like mangoes. دا خو ډایرکټ سپیچ. ډایرکټ سپیچ ته کوټډ سپیچ هم ویل کېږي. صحیح ده. کله چې مونږ دا خبره په انډایرکټ سپیچ کې کوو، انډایرکټ سپیچ ته ریپورټډ سپیچ هم ویل کېږي. صحیح ده. کله چې مونږ دا خبره په انډایرکټ سپیچ کې بل چاته کوو نو بیا دا څنګه ویل کېدله؟ تاسو ته ما پرون ویلي وم. Ali said that he liked mangoes. علي ویل چې د هغه امونه خوښ وو. دا راځي انډایرکټ سپیچ. اوس په دې کې مونږ ما تاسو ته په تیر لیسن کې ویلي و چې په دې کې څه څیزونه چینج کېږي. کله چې مونږ د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ جوړو نو څه څیزونه چینج کېږي. تاسو ته ما یو لیست درکړی و چې په هغې کې ما تاسو ته څلور څیزونه یاد کړي وو. په هغې کې مې درته ویلي و چې پروناونس چینج کېږي، ټینس چینج کېږي، موډال وربس او ټایم مارکرز. دا څیزونه خو ما تاسو ته په تیر لیسن کې لیکلي وو. صحیح ده. نننی لیسن زمونږ د یو خاص مسلې په باره کې دی. د ډایرکټ او د انډایرکټ سپیچ یو ډېره غټه مسله. صحیح ده. کنفیوزنګ وي، خلک پکې کنفیوز کېږي، ګډوډ کېږي پکې چې کم یو استعمال کړم، دا استعمال کړم که دا استعمال کړم. انشاءالله زه به خپل ښه پوره کوشش کوم چې تاسو په دې باندې په اسان الفاظو کې پوه کړم. که تاسو په یو پیره پوه شوئ په دې څیز باندې نو ټول عمر به خلاص یې. صحیح ده. نو ښه مسله نن زموږ ټاپک څه دی؟ د say او د tell په باره کې. تاسو د فقرې د مثال تاسو ما درکړی و که نه. Ali said. دا said دا د say سیکنډ فارم دی. که فرض که مونږ وی چې Ali told me، علي ما ته ویلي وو، نو هغه told د tell سیکنډ فارم دی. دې ته ویل کېږي د say او tell یا said او told. دې ته ویل کېږي reporting verbs. reporting verbs نور هم ډېر شي دي، خو دا دوه ډېر زیات استعمالیږي. په عام ژوند کې زیات تر هم دا دوه استعمالیږي. نور ریپورټینګ وربز داسې مثال درکړم. اګري د چا سره متفق کېدل، مونږ وایو چې I agree with him، زه د هغه سره اتفاق کوم. اګري. کمپلین یعنی شکایت کول. منشن د یو څیز ذکر کول. ایکسپلین د یو څیز وضاحت کول. دې ټولو ته ویل کېږي ریپورټینګ وربس. خو د ټولو نه اهم reporting verbs هغه دوه استعمالیږي په عام ژوند کې، یو دی say او یو دی tell. اوس د دې دواړو معنی تقریبا بالکل یو شانتي ده، د خاص څه فرق په معنی کې فرق نه راځي. صحیح ده. دا نور چې کوم reporting verbs دي په دې په معنی کې فرق شته دی که نه. ګوره agree، complain، mention، explain تاسو ته مې معنی وویې، څونه فرق دی پکې. خو د say او د tell مطلب دی ویل د دواړو. صحیح ده. نو اوس به مونږ ته څنګه پته لګي چې مونږ به کله say استعمالو او کله به مونږ tell استعمالو. نننی لیسن زموږ په دې باره کې ځکه چې دا ډېر اهم مسله ده نو زه به کوشش کوم چې تاسو ته په اسان الفاظو کې ووایم او تاسو هم خپل مازغه کولاو کړئ. صحیح ده. کنفیوز کېږئ به نه. زه به دلته صرف یو یا دوه مثاله در کوم او د هغې نه به زه تاسو انشاءالله تعالی پوه کوم چې کله به مونږ say استعمالو کله به مونږ tell استعمالو. ښه نو اوس راځئ مخکې ځو. تاسو ته ما دا تیر یو مثال چې ما تاسو ته درکړی و. Ali said I like mangoes. علي چې کله دا خبره کوله نو علي خو به چاته دا خبره کړي که نه. صحیح ده. فرض کا علي دغه خبره ما ته کړې وه، ما او علي ولاړو، موږ دواړو خبرې کولې.
علي ماته ووایي چې یاره د هغه امونه خوښ دي. علي فرض که دا خبره ماته کړې وه. مونږ دواړو کې یو کس سپیکر دی، یو کس لسنر دی. سپیکر هغه کس دی چې کم کس خبره کوي، یعنی په دې کیس کې علي سپیکر شو که نه، هغه ماته خبره کوله که نه، هغه سپیکر شو، هغه خبرې کولی. زه په دې کیس کې لسنر وم ځکه چې ما اورېدله. لسنر هغه کس چې څوک اوري، صحیح ده. علي سپیکر و، زه لسنر وم. که فرض کا زه دا خبره بل چاته کوم چې علي ماته څه ویلي وو، صحیح ده، هغه زه کومه په انډایرکټ سپیچ کې یا ریپورټډ سپیچ کې. کله چې زه درېمګړي کس ته د علي دا خبره کوم، نو دا زه په دوه طریقو باندې کولی شم، صحیح ده. یوه طریقه خو دا ده که فرض که زه هغه درېمګړي کس ته چې کله زه د علي دا خبره کوم، که فرض که زه هغه ته پکې دا نه ویم چې علي دا خبره چاته کړې وه، ماته یې کړې وه که بل چاته یې کړې وه، خو زه صرف هغه ته وایم چې علي وی چې د هغه امونه خوښ دي، ما پکې د لسنر ذکر ونه کو. که فرض که زه پکې د لسنر ذکر کول نه غواړم چې علي دا خبره چاته کړې وه، صحیح ده، نو په هغه ټیم کې به زه said استعمالوم. علي said that he liked mangoes. علي ویل چې د هغه امونه خوښ وو. په دې کې ما د دې ذکر ونه کو چې علي دا خبره چاته کړې وه، د لسنر پکې ما څه ذکر ونه کو. که فرض کا زه پکې د لسنر ذکر کول غواړم، درېمګړي کس چې زه کله د علي دا خبره کوم او زه پکې د لسنر ذکر کول غواړم چې علي دا خبره چاته کړې وه، نو زه به بیا وایم چې علي told me that he liked mangoes. علي ما ته ویلي وو چې د هغه امونه خوښ وو. په فرق باندې پوه شوې، صحیح ده که نه؟ ښه، اوس دلته کې لږ ایکسپلینیشن نور، صحیح ده. که فرض کا زه د لسنر ذکر بل کس ته کول غواړم، نو بیا هم مونږه سیډ استعمالولی شو، خو شرط به دا یي که فرض که زه بل کس ته دا خبره کول غواړم او د لسنر ذکر پکې هم کول غواړم او زه د ټول په ځای باندې سیډ استعمالول غواړم، نو بیا به هغه فقر څنګه راځي؟ He said to me that he liked mangoes. هغه ما ته ویلي وو چې د هغه امونه خوښ دي. نو بیا که فرض که زه پکې د لسنر ذکر کوم او زه غواړم چې زه سیډ استعمال کم د ټول په ځای باندې، نو بیا به زه to me استعمالوم. علي said to me، نو پکې ما د to یعنی preposition دی دا to، د to استعمال پکې ما وکړم. او د دې نه مخکې ما تاسو ته وویله که فرض که موږ پکې د لسنر ذکر بل کس ته کول غواړو چې هغه دا خبره چاته کړې وه، نو په کار ده چې بیا موږ ووایو چې he told me that he liked mangoes. اوس په دې دواړو فقرو کې کوم فقره صحیح ده؟ he said to me that he liked mangoes یا he told me that he liked mangoes. دا دواړه فقرې صحیح دي، خو په انګلیش کې بهتره دا ده که فرض که موږ پکې د لسنر ذکر کول غواړو، نو بهتره دا ده چې موږ told استعمال کو. he told me دا فقره هم صحیح ده چې he said to me، صحیح ده. اوس دلته کې اکثر خلک غلطي کم ځای کې کوي، کنفیوژن کم ځای کې راځي. ځینې خلک وایي he said me that he liked mangoes، to یې پکې استعمال نه کی، لسنر یې پکې ظاهره کو چې دا خبره چاته شوې وه، خو to یې استعمال نه کو او said استعمال کو، نو دا خبره بیا غلطه ده. داسې فقره موږ نشو لیکلی. he said me نشي راتلی، بیا به راځي he said to me. که فرض که زه پکې د می استعمال کوم، نو بیا به راځي he told me. په دغه کې بیا خلک غلطي کوي، اکثر بیا خلک وایي he told to me، هغه هم غلط دی. he said to me یا he told me. که فرض که مونږ پکې د لسنر ذکر نه کو، نو بیا خو صفا خبره ده he said that he liked mangoes، بیا خو پکې نور څه قصې نشته دی، صحیح ده. هغه خو بیا ساده قصه ده. او که فرض کا څوک پکې د لسنر ذکر کول نه غواړي او هغه دا فقره داسې ولیکي چې
he told that he liked mangoes. نو دا هم غلطه ده. که فرض که مونږ told استعمالول غواړو نو بیا به ورسره راځي چې he told me. دا نشي ویلی بیا چې he told that he liked mangoes. بیا به ته وایي چې he said that he liked mangoes. صحیح ده؟ اوس دلته کې یو پوینټ زه بل تاسو ته وایم چې کله مونږ دا تاسو ته ګورئ په دې مثال کې وګورئ ما ویلي چې Ali said that he liked mangoes. دا that پکې ما لیکلی دی. صحیح ده؟ دا that optional دی. optional دا مطلب دا دی که تاسو پکې دا that ولیکئ یا ووایئ او که نه وایئ. د فقرې معنی بالکل صحیح ده، ګرامیټیکلی هم صحیح ده، انګلیش هم صحیح دی، هېڅ فرق پکې نه راځي. تاسو داسې هم ویلی شئ چې Ali said he liked mangoes. علي ویل چې د هغه امونه خوښ دي. که that پکې لیکئ او که that پکې نه لیکئ په دواړو فقرو کې he told me he liked mangoes or he told me that he liked mangoes. دواړه فقرې صحیح دي. صحیح ده؟ ښه اوس د دې یو آسان رول شته دی چې تاسو به یادوئ څنګه. تاسو ته ما اوس چې دا کم طریقه کار د سپیکر او د لسنر ته تاسو ته ما وویم د دې فارموله دا ده. تاسو ګورئ لیکلي دي ما who plus said plus that خو optional دی ځکه ما دا that په بریکټ کې بند کړی. بیا د هغې نه پس دا ډاټس مطلب دا دی چې کومه خبره هغه کړي نو هغه خبره دا خو فارموله ده. ګوره who چا خبره کړې وه په دې کیس کې خو علي کړې وه که نه نو ځکه هلته علي راځي. اول به علي راځي who د هغې نه پس said او بیا that راغی او بیا نور ټوله فقره راغله که that پکې لیکئ او که نه لیکئ. او چې کله مونږ told استعمالوو علي told me نو تاسو ګورئ د دې به بیا دویمه فارموله سره راځي who مطلب هغه هر څوک کیدی شي چا چې هم خبره کړي علي دی اسلم دی هی دی شي دی هر څوک چې دی who هغې نه پس told بیا به راځي whom. د whom مطلب دا دی چې چا ته یې خبره کړې وه. who خو شو چا خبره کړې وه. whom مطلب دی چا ته یې کړې وه. کله چې مونږ told استعمالو نو دواړه به بیا پکې مونږ ذکر کوو چې دا خبره چا کړې وه او چا ته یې کړې وه. نو انشاءالله زما خو پوره امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ د دې کنفیوژن نه به وځئ. د دې نه پس به بیا مونږ انشاءالله اوس دا نور څیزونه چې کم چینج کیږي نو په هغې باندې به انشاءالله پر روان لیسن کې مونږ خبرې کوو. او تاسو دا ټول نوټس ګوره دا فارموله ما تاسو ته وویله دا فارموله تاسو له ځان سره ولیکئ چې په دې باندې تاسو پوه شوي یئ او که نه ما ته په کمنټس کې ولیکئ. نو انشاءالله 2-3 لیسنس پاتې دي هغې کې به انشاءالله مونږ دا ټول ډایرکټ او انډایرکټ په مونږ ختموو. په دې کې به ټول چینجز په باره کې مونږ انشاءالله خبرې کوو پر روان لیسنس کې. نو په هغه تیر ویډیو کې ما تاسو ته د شیر په باره کې خبره کړې وه چې د ویډیو شیر کول ولې ضروري دي. نو بیا یې د وینا ضرورت نشته دی. تاسو په خپله ښه پوهېږئ ویډیو لایک کړئ او شیر د نه هیر نشي. صحیح ده؟ انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا میلاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.